سلامونه او نیکې هیلې مې بیا هم ومنئ. امید دی چې جوړ روغ به وایه. اوس راځو جیس کمنټونو ته چې په جاواسکرپټ کې کمنټونه څه شی دي او څرنګه کار کیږي. JavaScript comment can be used to explain JavaScript code. JavaScript کمنټونه چې دي دا د JavaScript کودونه تشریح کوي. دا په ټولو پروګرامینګ ژبو کې شته دي. تاسو که غواړئ چې یو کود ته یو کمنټ ورکړئ یا په ساده الفاظو کې ووایئ چې یو نوټ ورته ولیکئ چې دغه کود په څه خاطر کار کیږي، نو تاسو کولی شئ چې هغې ته کمنټ ورکړئ. یا ځینې وخت ځینې کودونه کمنټ کړئ. پخپله کودونه هم کمنټ کیږي. مثلا یو کود چې په دوه طریقو باندې استفاده شوی او تاسو کولی شئ چې هغه یوه طریقه یې کمنټ کړئ، نو تاسو کولی شئ چې خپله کودونو ته هم کمنټ ورکړئ یا یو نوټ ولیکئ چې دغه کود په کوم هدف باندې کار شوی ده. نو دا په ټول پروګرامینګ ژبو کې شته ده او تاسو که غواړئ چې په JavaScript کې کمنټ ورکړئ تاسو به دوه سلش ږدئ او وروسته به بیا خپل کمنټ لیکئ. مثلا دلته یې دوه کمنټونه ورکړي دي په دغه ځای کې دغه کودونو ته. دغه مثال که تاسو وګورئ دلته یې ویلي چې چینج هیډینګ، یعنې دغه لاندې کوم میتود چې ده دا هیډینګ چینج کوي او دا بل چې ده دا پروګرام چینج کوي. نو تاسو کولی شئ چې اوس کود ته هم کمنټ ورکړئ. کله چې کود کمنټ کړئ دا بیا کود نه اکزیکیوټ کیږي او دا اګنور کیږي. نو دلته تاسو دوه سلشه که کیږدئ دا اوس کود کمنټ شو. اوس که تاسو دغه رن کړئ دا کود به اکزیکیوټ نشي، په دې ځای کې به JavaScript کمنټ را نشي. نو تاسو کولی شئ چې هم کود کمنټ کړئ او هم یو نوټ هلته ورته ولیکئ لکه دغلته چې پورته ورته لیکلی ده چې دا په کوم هدف باندې کار کیږي. نو دا په ټولو پروګرامینګ ژبو کې شته دي او کمنټونه هم ډیر مهم دي. او دا څو طریقې لري چې تاسو کولی شئ چې دا کود ولیکئ. یو خو سنګل لاین دی، دغه کوم چې دي دغه دا ټول سنګل لاین دي او په دغه طریقه هم تاسو کولی شئ چې کله یو کود ولیکئ او د هغې په لاین کې وروسته بیا یو کمنټ ورکئ. دغه کود چې ده دا به اکزیکیوټ شي مګر دلته چې راځي دا بیا نه اکزیکیوټ کیږي او دا هم یو کمنټ ده چې دلته ورته لیکلي چې declare x give it the value of 5. نو په دې اساس باندې تاسو کمنټونه کارولی شئ او کمنټونه مهم دي او دا سنګل لاین دی چې تاسو په یوه لاین کې یو لاین کمنټ کوئ. او که راشو دلته موږ څو لاینه کمنټ کړو د مثال په ډول. زه دلته اوس راځم دلته یو ډیر غټ نوټ مو لیکلی ده لکه دغه نوټ چې لیکلی ده او دلته سلش ږدئ او بیا به دغه سټارټ علامه ورکوئ او وروسته بیا سټارټ علامه او سلش به ږدئ. نو دغه ټول کود چې ده دا کمنټ کیږي او په دې حساب باندې دغه اکزیکیوټ کیږي نه. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې مختلف کودونه هم کمنټ. اوس دغه کوم لاین کود او نوټ چې ده دا ټول اکزیکیوټ شوی ده او دا په یوه لاین کې نه ده، په مختلفو لاینو کې ده او تاسو کولی شئ چې څو لاینه په دغه طریقه باندې کمنټ کړئ. نو دا کود اکزیکیوټ کیږي نه. او دلته که تاسو راشئ وروسته مثلا اوس دغه کود هم موږ کمنټ کړو، تاسو به راشئ دغه به تر دغه ځایه ونیسئ او دلته به پیسټ کړئ. اوس دغه کودونه چې دي سره د دغه نوټ دا ټول کمنټ شوي دي او دا د ماشین د طریقې نه اکزیکیوټ کیږي. موږ یې که رن کړو دلته به هیڅ را نشي. سنګل لاین کود چې و هغه په دې شکل و او که تاسو غواړئ چې څو لاینه مولټي لاینه کود کمنټ هغه به بیا سلش سټار ږدئ او وروسته به دا بیا بندوئ. نو دا تاسو کود کمنټ کیږي او تاسو کولی شئ چې کمنټونه په دې شکل کار کوي په JavaScript کې. دا په مختلفو ژبو کې کار کیږي او تاسو کولی شئ چې مختلفو ژبو کې کار کوي. دغه هم بیا اکسرسایز ده، تاسو کولی شئ چې دا هم خپل انسر ورته سبمیټ کړئ.